دوستانو یو ښکلی ځوان چې لوړ دیر سره تعلق لرونکی ځوان په اسکیډنټ کې مړ شوی دی، خو د سره دغه ټوله واقعه څنګه وشوه او چې داسې خبر هم خپریږي چې له دغه ځوان واده هم و، نو آیا دغه خبر رښتیا وه چې د واده و او که نه و؟ نو د ټولو معلوماتو نه هم خبرو. موږ سره تر اخرې پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. دغه هلک چې د لوړ دیر سره تعلق لري او شهزاد نومیږي، ویل کېږي چې کله د دغه هلک اسکیډنټ وشو، نو د اسکیډنټ نه بس دغه هلک د تیمرګرې هسپتال ته منتقل کړی شو چې ډیر په سیریس حالات کې و، خو چې هلته سهولیت نه و، نو دغه هلک نه یې د پېښور الارچ هسپتال ته ولېږلو شو چې په الارچ هسپتال کې هم شپه تیره کړه او هلته یې هم ورته په آی سی یو کې ځای ورته میلاو نشو چې د هغې هسپتال نه یې هم بیا کمپلیکس ته ولېږو، نو هلته یې هم ورته په آی سی یو کې ځای میلاو نشو چې د هغې نه بعد مجبوراً یې بیا یو پریویټ هسپتال ته منتقل کو چې هم هلته یې د خپل ژوند بازي وبایلله او وفات شو. ملګرو، کومې خبرې چې موږ له دوی په باره کې اورېدلې دي او کېږي، نو دغه ټولې خبرې په سوشل میډیا ډېرې وایرل دي او ډېر په تیزۍ سره خپرې شوي دي، او هم دغسې ویل کېږي چې هم د ده سره دغسې کار شوی دی، او ځینې خلک په خپلو خبرونو کې دا هم وایي چې له د واده او د واده په ورځ باندې مړ شوی دی. نو دوستانو، له دې په باره کې لا هیڅ حقیقت مخې ته نه دی راغلی چې آیا له د رښتیا واده او که نه، خو په یو تصویر کې ښکاري چې د صحرا اچولې ده، خو ضروري نه ده چې صحرا دې خلک د واده په شپه واچوي. ممکنه ده چې څه بل فنکشن او چې پکې صحرا اچولې وه او تصویران یې پکې ایستلي وو. نو دوستانو، دا د نن ورځ یو تازه خبر چې در سره مو شریک کړو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.